نو نن چې بیا هم کومه واقع ستاسو مخ ته ږدو هغه د هغه درې کسانو چې دوی په سفر باندې روان وو په یو غاره ننوتله هغه غارې خوله یو ډبرې بنده کړه ډبره د غره سره ایله سوه د غارې خوله ته ومشتله نو دوی بیا نه سو راوتلی بیا دوی هغه هر یو خپل عمل و الله ته پیش کړي د هغه په وسیله سره الله دوی د هغه غارې سره د نجات ورکړي او هغه ډبره لرې کړه نو دغه رښتینه واقعه چا راخښې ده د حضور صلی الله علیه وسلم بیان فرموده سبق آموز واقعات صفحه نمبر 146 په حواله سره د بخاری شریف او مسلم شریف رواه احمد او امام احمد رحمه الله هم په خپلو حدیثو کتابونو کې راخښې ده یعنی په صحیح حدیث سره دغه واقعه ثابته حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدله چې هغه دا وویله چې په تېره سوې زمانه کې 3 کسان پر سفر باندې وتلي وله نو د شپې د تېرولو دپاره په یو غار ننوتله په هغه غار کې چې دوی داخله سوله نو دغه وخت د غره د سره سه یو چټان یو غټه ډبره راګیله سوله راله د دوی د هغه غارې خوله بنده که په کومه غار چې دوی ننوتلي وله نو د هغه څه د خلاصون یو ذریعه نه ورمنمېدله نو د دوی خو زور ازمایي وکړه لیکن هغه خو نه سوه لرې کېدلی نو بیا وویله چې تی راسئ چې موږ خپل اعمال صالحه په واسطه سره د الله جل جلاله په بارګاه کې دست به دعا سو الله به د دغه ډبرې څخه موږ ته نجات راکړي نو د هغو څه یې وویله چې ای الله زما مور پلار سپین ږیرې وله ما به هغو ته چې کله به ما وزې راوستلې نو ما به وزې وولېشلې شیدې به مې حول په خپل مور پلار څښلې بیا به مې اهل و عیال او غلامانو ته ورکولې نو یو ورځ د یو شي په تلاش کې ووتلم ډېر ناوخته سو چې زه رالم نو زما مور پلار بید سوي وله نو ما دا مناسبه نه وګڼله چې دوی بیده دي او زه خپل اولاد ته شیدې ورکم او دوی نه وڅښي نو زه رالم د هغه سر ته ودرېدلم نو دا مناسبه مې هم نه وګڼله چې دوی واپس دوی راکښېنوم لیکن د دوی د بیدارېدو انتظار مې وکړي چې کله سهار سو دوی راکښېنستله نو ما هغه د دوی د حصې چې کومې شیدې وې هغه مې ودوی ته ورکړلې ای الله که چیرې دا عمل ستا د رضا دپاره ما کړی وي نو د دغه ډبرې څه د دغه مصیبت زموږ څه دا ډبره دا مصیبت زموږ څه لرې کړې د ده د دې دعا په برکت سره الله جل جلاله هغه ډبره لږ لرې کړله لیکن بیا هم دوی نسو راوتلی بیا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې بیا هغه دویم سړی ګویا سو هغه و چې ای الله زما د یو اکا لور وله چې زما ته ډېره زیاته محبوبه وله د ټولو شانو خلکو څخه زیاته محبوبه وله ما به هغه دوکه کول وغوښتله لیکن هغې به انکار کوي یعنی پر د دوستي دپاره یا د بدکارۍ دپاره نو هغې به انکار کوي په دې کې یو کال تېر سو بیا یو ورځ د هغه د یو ضرورت په خاطر ماله راله 100 دیناره ما دې ته ورکړله نو د خپل ځان سره یې په تنهایي باندې راضي کړله چې زما سره بدکاري وکړي لیکن چې کله زه پر هغې باندې قادره سولم چې ما دا قوت پیدا کړي زه د دې سره بدکاري وکړم نو دې ما ته وویله چې ستا دپاره دا حلال نه ده چې ته بغیر نکاح داسې کار وکړې نو د هغې خبره چې ما واورېدله ما د دغه بدکاري توبه وکړه دغه بدکاري اراده مې پرېښوله او زه شاته سولم حالانکې ما ته هغه د ټولو زیات شانو څخه زیاته محبوبه وله او هغه پیسې مې هم ودې ته ورپرېښولې چې ای الله که چیرې دغه عمل ما ستا د رضا دپاره کړی وي نو دغه مصیبت لرې کړې زموږ څخه د دې دعا ثبات کې هغه بیا یې سره وښورېدله لیکن بیا هم د وتلو لار نه وله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې بیا هغه دریم سړی ګویا سو چې یا الله زما سره خلکو مزدورۍ کولې ما ټولو ته خپله مزدورۍ ورکړله یو سړی پاته سو هغه خپله مزدورۍ پرېښوله او لاړې ما د هغه مزدورۍ پر کار باندې ولګوله نو هغه څه ډېر مال جمع سو ډېر عرصه بعد هغه مال رالی او ما ته وویله چې ای د الله بنده هغه زما مزدورۍ ادا که ما هغه ته وویلې چې هغه وزې هغه اوښان هغه غواوې هغه غلامان چې کوم ته وینې دا ټوله ستا مزدوري ده هغه چې دا واورېدله باره چې ای د الله بنده زما سره مذاق او مسخرې مه کوه ما ورته وویله چې مسخرې او مذاق او ګپې نه دي دا ستا مال دی چې کوم تا پرېښولو ما په کار باندې ولګاوئ نو دا ټوله هغه ستا مال دی دا ټوله درسره ویسه وله ای الله که چیرې دغه عمل ما ستا د رضا دپاره کړی وي نو دغه مصیبت زموږ څخه لرې کړې لهذا هغه ډبره د هغه د غارې د دروازې څخه لرې سوله او درې سره د غارې څخه د بندې راووتله د دغه واقعې څخه خو موږ ته ډېر سبق آموز خبرې را معلومې سوې اول دا چې د مور پلار سره ښه سلوک کول
هغه د هر چا مقدمه ساتل الله جل جلاله داسې بدله ورکړه چې د دغه غار څه دي خلاص کړه. دویم دا چې یو بدکاری اراده کول پر یو ګناه باندې قدرت پیدا کول برته د الله جل جلاله د بیر څه د هغه څه منع کېدل د الله د رضا دپاره هغه پرېښول الله جل جلاله یې داسې بدلی ورکړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کم خلق د الله جل جلاله مخته د درېدو څه وبېرېدله او خپل ځان د خواهشاتو څه منع کړي د هغه ټکانه جنت دی. نو چې کم سړی ګناه کوي هغه د الله دا خبره ومخته کړي چې الله زما رب ما ته ګوري ما ویني دغه کار زه د الله جل جلاله د بیر څه پرېږدم. نو الله جل جلاله څه فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کم خلک چې تقوا اختیار کړي د هغه دپاره موږ لارې خلاصوو ويرزقه من حيث لا يحتسب. د داسې ځای څه روزي ورکوو چې ګمان به هم نه. نو تقوا اختیارول بدنظري نه کول سروز نه اورېدل زنا نه کول بدکاري نه کول د هر شي څه د الله د بیر څه قدرت پر لري طاقت پر لري مال لري پیسې لري جایداد لري وس لري کولی شي زنا هم کولی شي بدکاري هم کولی شي او داسې سروز هم اورېدلی شي فلمونه هم کتلی شي لیکن الله جل جلاله د بیر د هغه د رضا په خاطر دغه کارونه ته پرېښي وي نو الله جل جلاله په دنیا کې هم بدله درکوي په آخرت کې به هم بدله درکوي. په دنیا کې به درته بندې لارې خلاصوي په آخرت کې به دې ځای جنت وي. او بل دغه د خپلو مزدورانو سره ښه سلوک کول د خپلو مزدورانو سره ښه تعلق کول د هغه سره خیانت نه کول د هغه سره مزدوري نه راګرځول د هغه حق پوره ورکول هغه خوشحاله ساتل پر خپل وخت باندې ورکول هسې نه چې ټال مټول پکې کوي. هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې د مزدور خوله وچه سوې لانې د دې خپله مزدوري ودې ته ورکړي. نو دغه درې عملونه محترمینو که چیرې په ځان کې راولل سي نو الله جل جلاله په دنیا کې هم لارې درته خلاص کړي او په آخرت کې به هم ځای جنت وي. او بله دا خبره چې د دا حدیث څخه دا ثابته سوه چې خپل عمل و الله جل جلاله ته وسیله ګرځول چې یا الله دغه عمل ما ستا د رضا دپاره کړی دی دا عمل ما ستا په خاطر کړی دی د دغه عمل په وجه زموږ دا کاره برابر کړي. نو په داسې دعا کولو کې هم څه مشکل او څه ستونزه نشته.